ډیر وفادار دی ډیر مینه ناک دی خپل امت سره څومره مینه کړې ده څومره وفا یې ورسره کړې ده کله چې دی مبارک معراج شریف ته لاړو نو خدای پاک جل جلاله دیدار او ملاقات ته لاړو الله کریم ورته فرمایي محبوبه لاندې ځمکو نه راغلې ما دپاره یې څه راوړي دي څه تحفه یې راوړې ده رب العزت تحفو ته محتاج نه دی خو د خپل محبوب سره د راز د نیاز خبرې دي د مینې محبت خبرې دي نبي پاک علیه السلام ورته فرمایي یا رب ذوالجلال لاندې د ځمکې نه ما ستا لپاره درې تحفې راوړي دي څو تحفې مې راوړي ټول جواب راکړئ څو تحفې درې تحفې مې راوړي وایه یا رسول الله کومې تحفې راوړي رسول الله مبارک ورته فرمایي یا الله التحیات لله والصلوات والطیبات یا الله درې تحفې مې راوړي دي جمله عبادتونه ستا لپاره ثابت دي مالي عبادتونه بدني عبادتونه قولي او فعلي ټول عبادتونه یا الله ستا لپاره ثابت دي درې تحفې مې راوړي رب لا یزال من محبت وګوره محبوبه درې تحفې دې راوړي د دریو تحفو په بدل کې درې تحفې ستا درکوم وهل كم كفيري يا إلهي والمينا الله تفرمي محبوبا أولئك وفلالا السلام عليك أيها النبي محبوبا أولئك وفلالا شفتابا لي زمان سلام ويرضفا ورحمة الله أو محبوبا زمان رحمة الله تستطيع دين الدفا وبركاته يا رسول الله زمان بركة الله تستطيع دين في الله وكري زاد رسول الله مبارکنا دین تو فیر ورته مینا شوي ځان دپاره ونه اخیستلې رسول الله مبارک سره اولاد خبر دی رسول الله مبارک ته فرمایي یا الله دا درې تحفې مې ما باندې وکړي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله دا درې تحفې مې ما باندې وکړي او د ورځ د قیامت پورې زما په امتیانو باندې وي ځان شو حضور سلام مبارکنا رسول الله مبارک هغه شخصیت دی چې د خپل امت سره